بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یو ځل بیا د هسکې مینې ولسوالۍ یعنې د غارخلي سیمه ده، دلته دوکانونه دي، بازار دی. دلته هغه وخت کې جم و جوش کې ډېر ځوانان یو هغه ځوانان چې هغه ټول د 13 کاله عمر لري تر 20 پورې، واقعا چې د 20 کلن ځوانان چې وي کوم دا نهادات ته لیونتوب وي ټول دلته جمع دي. وختي موږ سره په مرکه کې وویل چې یاره ستاسو دا کوم کارونه چې دي دا د ستایلو وړ دي، خو دونه پوښتنه کوو چېرته مونږ کوم د هسکې مینې ولسوالۍ خیریه بنسټ دلته کوم کارونه کړي تاسو یې منئ چې دا د ستایلو وړ دي یا نه؟ بالکل خیریه بنسټ چې کوم کارونه کړي اوسه پورې یو بنسټ هم نه دي کړي او ډېرې ستړې ستومانۍ تېرې کړي او د خدای تاسو د دوی د خبرو تایید کوئ چې همداسې ده؟ ښه، زه به تاسو ته داسې ووایم چې تاسو زموږ یعنې د شینوارو هسکې مینې ولسوالۍ زه یو ځل تاسو ته هم تاسو یې بیا ووایئ، صحیح ده؟ او لکه داسې به خاص د تایید په دغه کې تاسو دومره ووایئ چې د شینوارو هسکې مینې ولسي خیریه بنسټ پیج درسره لایک، د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. اول به څوک وایي ما ته؟ د هسکې مینې ولسي خیریه بنسټ زموږ پیج ځان سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب شمیره سره سبسکرایب کړئ. شمیره نه، چینل. یو بل څوک د خیر بل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د هسکې مینې ولسي خیریه بنسټ پیج د سره لایک کړئ او د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځان سره. بالکل بالکل هم صحیح وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د هسکې مینې ولسي بنسټ خیریه ټولنه پیج د سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه. بس هغه ډېر. او یو ځل به بیا د ډاکټر نه پوښتنه وکړي دا باسواده هم دی او ډاکټر داسې زموږ د هسکې مینې ولسي چینل در سره نه بیا به وایو زه زموږ د هسکې مینې څه شی وایو همغه وایه چې زه راځم. ښه یعنې ډسپلین ولې یادې نه سر درد هم نه دي پکې. د هسکې مینې ته یو ځل وایه. زموږ د شینوارو هسکې مینې ولسي خیریه بنسټ چینل در سره است. تاسو خو زده نه وو، همغه کار یې وکړه که نه، همغه کار یې وکړه. وایي کارغه ته خپل مزل زده نه وو، خپل یې هېر کړه او د زر کې یاد نه کړه. زموږ د هسکې مینې د ولسي زموږ د هسکې مینې د ولسي د خیریه بنسټ پیج د سره لایک او سک یو ځل به دا وایي. زه نه سم ویلی. د هسکې مینې ولسي خیریه ټولنې بنسټ یوټیوب در سره صاف کړه. صحیح ده، ښځه صحیح شوه. کاري صاحب ته به یې ووایه. زموږ د هسکې مینې شینوارو خیریه بنسټ پیج سره لایک او یوټیوب د سره سب صحیح ده. مننه کور دی ودان. ښځه خیر دی، د ټول نه مننه کوو. نوي دي دا د دوی زړه خبره او د دوی خوشحالي وه چې دوی پرې خوشحاله موږ هم خوشحاله. دا وایي چې ما سره یو شعر دی دا به تاسو ته به ووایو ښه په صحیح. هېوادوالو تاسو به زموږ دغه د ځوانانو کومې خبرې یعنې زموږ په باره کې چې کوم د زموږ د پیج نوم یې اخیسته چا واخیسته او چا نه، خو زه خیر بیا هم ښه و لکه اول ځل یې و، خو زموږ تاسو باندې غږ دی چې زموږ د شینوارو هسکې مینې ولسي خیریه بنسټ پیج درته لایک، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. هر چېرته چې وایي ښه ده ودان.